هندوستان پښتنو له شکست ورکړ او ځکه نو هغه په دغه وخت کې بیا پښتانه چې کوم دي زمون غوریاخیل چې کوم دي یا مومن دا به د ایزنا د غزنینا اصل کې دا د کوم چې کندهار سره دغلته یو زید وړه مرغه څو ورته وړه مرغه وي د غزنی را کوچېدلې دي غزنی ته او د غزنی به راغلي ننګرهار ته او ننګرهار کې بیا دیز کې بیا دوه خبرې کېږي چې مومن څه په دې غرونو باندې دغلته راوړېدلي نن چې کوم ځای کې د زمونږ د مومندو کوم چې بر مومن دي او د هغې غټې غټې قبیلې دغلته پرتې دي او ځینې وایي چې نه دا ټول مومن چې کوم دي دا اول راغلي دلته خلیل مومن د وزي دا ټول یو ځای دلته راغلي د دې ځینې د لزاک شړلي دي د لزاک د دې ځینې شړلي دي د کامران په مدد سره یا د یوسفزو په مدد سره کامران مرزا کامران کوم چې بابر زوی او دا غوریاخیل چې د غوریاخیل دلته راغلي دي او دا ځای د دلزاکو نه قبضه کړی دی او دلزاکې د دې ځای نه شړلي دي او هغه ډېر هسې اولفخیر وایي چې ډېر دلزاک چې کوم دي دا په دې قبیلو په دې غوریاخیلو کې دلته ګډمډ شوي دي او ډېر او دا وایي چې یاره د اباسین نه پورې شړلي دي دلزاک دلته صرف یو کلی پاتې دی نور نشته دی نو دې باندې دا دوی چې کله د کندهار نه یا د دغه علاقې نه دا غوریاخیل یا د مومن د دغه ځای نه راتله نو د پېښور ته په رارسېدو باندې د دې کم از کم 100 کاله په دې لاره کې تېر شوي دي داسې نه دي چې بس एकदम دغه ځای نه راغی او دا دومره ډېر خلک په پېښور کې دې ځای کې د لزا کې وشړل او دا میشته شو داسې دا ډېر په مزه داسې راغلي دي غزنی کې کډې اړولې دي بیا د غزنی نه چې را روان شوي دي بیا ننګرهار کې کډې اړولې دي ننګرهار نه بیا اوس هم زمونږ مومن چې کوم دی دا ننګرهار کې پوره یو علاقه ده هلته کې ګوشت ده او نور ده کامه ده او تاسو به دا مومنداره پوره مومنداره ده او پوره مومنداره او پوره علاقه ده او بیا د غره نه دی خوا چې کوم زمونږ دغه خلیل مومن صرف مومن دي په دوزو باندې دلته په تیر پروګرام کې زموږ سیف الله دوزي صاحب خبره کړې او دوزو باندې خبره نه کوم چې کله خبره کیږي نو به درو وړو قومونو یو ځای کېږي زموږ بر مومن چې کوم دي بر مومن د غره نه اخوا مومندره او زموږ د پېښور تپه مومن دا ټول یو دي ټول د یو نیکه اولاد دي خو چونکې د تپه مومن دا هغه مومنو نه دومره سره لري شوي دي چې یو بل سره روري ختمه شوې ده د یو بل سره تګ راتګ ختم شوی دی اندا چې په هغه لهجو کې پوسه فرق راغلی دی هغه د بر مومن چې کوم دي هغوی خپل پہچان برقرار ساتلی هغې نه زه بیا راځم چې د مومن کوم اولاد دی کوم چې خویزي دي او ترکزي دي او بایزي دي او عثمانزي دي هغې چې کوم دغه دی هغې نه زه راځم خو هغوی بیا دغه خپل شناخت خپل قومیت برقرار ساتلی دی ته د تپه مومندو چا نه پوښتنه وکړه ته څه شی د کوم قوم یې مومند یم خو مومند کې ورته بیا دا پته نشته دی چې زه څوک یم هغوی چاته پته نشته دی چې موږ څوک یو او دا ډېره لویه زموږ دلته کمي ده او ډېره لویه غلطفهمي هم ده زموږ د خلکو چې دا موږ خپل تاریخ نشو معلومولی چې موږ د چا اولاد یو بیا که موږ ورپسې لږ ځو رحمان بابا وایي که نه چې زه د ویزې یم بل هغه نجیب سرهندي یو شعر دی چې څنګه شعر دی چې ما که دلته لیکلي هغه یو شعر لیکلی دی چې البته ځکه هغه شعر مخې له راو که نه هغه ته زه دغه کوم چې
هیڅ جد د هنر نشته و نصیب ته رحمان بابا شعر دی هیڅ جد د هنر نشته و نصیب ته غذا وشوه که مومن یادوي زه او نجیب سره هندي لیکلي دي چې ما نجیب هم په دا تور غزل ویلې ما نجیب هم په دا تور غزل ویلې کویلې د ویزي عبدالرحمن دی نو په دې کې خو شک پاتې نه شو چې رحمان بابا د ویزي دی دلته بیا زموږ نور بلا ډېر کلي دي دغه وایي د صنوبر حسین کاکاجي صاحب هغه وایي چې زه عثمان زیم زه په خټه عثمان زیم خو ما سره دلته زموږ سره نور هم درې څلور کندي چې دي د عثمانزي دي نو په هغې کې بیا چې ما وکته په هغې کې یو علیزي دي یو احمد خیل دی او بل بازي خیل دی او کوم د رګبې په لحاظ وګورو نو دا بالکل کاګوالا احمد خیل بازي خیل دا ټول په یو دغه باندې دي یو بل سره دا ټچ کړي دي نو صنوبر حسین کاکاجي چې کومه خبره کوي نو هغه صحیح ده چې دا عثمانزي دی بل زمون مستجاب مومن دی او دغه علاقې معشق خان معشق ډېر معروف سړی په دې دغه باندې تېر شوی دی چې هغه دغه په نوم باندې ماشوګګر کړی دی د دې ماشوګګر نه ډېر خیلونه وتي دي د دې نه د ماشو مونږ دلته رقبه د مومندو رقبه وګورو خلیل مومن داودزي په دې درې واړو دا د پېښور رقبه داسې تقسیم کړی دا چې د دروازو نه بهر د دروازو د پېښور چې کومې څوارلس دروازې دي د دې دروازو دننه خلیل مومن داودزي یو اسم نشته د دې یو ځمکه دننه نشته بیا په دې دروازو کې دننه چې کوم قومونه دي هغې کې آوان غټ قوم دی سید دی ملک دی کشمیری دی وغیره وغیره د دروازو دننه د دغې خلکو د دروازو نه بار څه نشته اوس که زه دیز نه د مومندو خپله رقبه ګورم نو زموږ ړومبی کلی کوټله محسن خان دی کوټله محسن خان یعنې د بالا ماڼۍ دا چوک دیز نه ته په دې کوهاټ روډ باندې لیفټ رایټ ته چې څومره کلي دي دا ټول هغه که ارباب لنډی ازارخانه بادر کلی کاګوالا احمد خیل بازي خیل ماشو خیل سلیمان خیل شیخان شیخ محمدي دغه چې کوم دي مسیزي چې موسازي ورته وي او دا د مومن بابا زوی دی دا موسازي او دې موسازي نه بیا چې کوم دي شاخونه دغه شوي دي نو دې ځکه چې کوم زموږ مومن پراته دي دا زید موسازي دي خلاصې به ماشو سلیمان خیل شاب خیل شیخ محمدي وغیره متنی عدیزي یوسف خیل پاسنی مرمزي او ازار خیل دا د مومندو چې کومه زموږ افار پیشاور سره مخکې افار پیشاور او سنخیل اسنخیلو ډیویژن دی هغې سره د مومندو دا رقبه